بیا مونږ وویلې چې هغه به کم x وي چې د هغه زه 2 ځله ډیریویټیو واخلمه د ټیم سره او د هغې نه ما سره دغه x واپس راشي نه صرف x را سره واپس راشي خو مخې ته ورسره یو منفي او دا k په m ویشلې هم ورسره راشي نو موږ بیا دې ته ورسېدو چې دا x موږ د ټایم په بڼه باندې داسې لیکلی شو د دې x موږ 2 ځله ډیریویټیو واخلو نو موږ سره به د x راشي او ورسره به دغه منفي ځله k په m ویشلې راشي نو دا x زمونږه کار کوي تاسو به وایئ چې که x مونږه ساین k په m ویشلې او زله ټایم واخلو نو دا خو به هم دغه کار کوي او که د دې مونږ 2 ځله ډیریویټیو واخلو نو مونږ سره به د x او ورسره منفي k په m ویشلې راشي یعنی دا هم سلوشن دی او دا هم سلوشن دی نو په دې کې به مونږ کم یو خوښو نو دغه خوښې او ناخوښې نه کولو دپاره بیا مونږ داسې وکړو مونږ وایي x کوساین یا ساین واخلو خو دلته پکې لږ غونته اضافي کار وکړو او هغه دا چې دا د k او په m سکویر روټ ځله ټایم دی خو کیدی شي چې دا کوساین نه وي ساین او نه دلته پکې اضافي یو لمبر یا یو شمیره وروټومبو په کوساین کې دننه د دغه سره جمع کړو او موږ وایو چې دا شمیره په ټیم پورې اړه نه لري یعنی دا فای چې کوم ده دا فای دا په ټیم باندې نه ډیپند کوي یعنی د ډیریویټیو په دوران کې به دا 0 کیږي نو دام دغه ایکویشن سره سمې خوري که دلته پکې مونږه یو اضافي شمیره ولګو او کو نه لګو زما مطلب دی دغه فای دا شمیره چې کوم ده دته په د یوناني یا ګریک ټکی دی فای دغه ته به مونږه د دې به مونږه وروستو رڼا کوو چې دا څنګه مونږ له یا ساین خوښوي یا کوساین خوښوي بیا مونږ دا هم ویلی شو چې دغه کوساین سره کو مخې ته مونږه یو بله شمیره ولګو چې په ټیم پورې اړه نه لري او هغې ته مونږ ای ووایو نو هم زمونږه په ایکویشن باندې څه اثر نه غورځېږي یعنی دا ایکس که اوس هم مونږه په دې ایکویشن کې ولګو یعنی که د دې ایکس اوس هم مونږه 2 ځله ډیریویټیو واخلو نو مونږ سره به دې منفي k په m ویشلې ځله x واپس راشي او دا هغه ایکویشن دی کوم چې د نیوټن د قانون نه راوتی دی صرف د نیوټن د قانون نه د هوکس قانون مو سره ملګری کړی و نو دا زمونږه د قانون نه راوتې خبره ده او چې قانون پوره کیږي نو هر x مونږ ته قبول دی چې قانون مني ځکه چې کوم خوځښ باندې مونږ کوشش کوو او شکل هم د هغې زده کوو هغه زنګېدلو د باکس په سپرنګ پورې تړلی مخکې وروسته ځي نو مونږه سره بل هیڅ قانون نشته د نیوټن د قانون نه علاوه او بیا په هغه باندې سپرنګ زور چې کوم دی د هغې د پیژندګلو دپاره مونږه د رابرټ هوک قانون په کار راوستو د رابرټ هوک د قانون نه مونږ ته پته ولګېده چې د فورس شکل څنګه دی زور هغه هم راوړو د نیوټن په قانون کې مو په کار راوستو او اخیره کې زمونږ قانون مونږ دې شکل ته راورسو اوس دا x چې کوم دی کوم چې مونږ ته د باکس زیږی هی د وخت په هره لمحه دا خامخا زیږی د ټیم سره بدلیږي خامخا زیږی د ټیم سره بدلیږي ځکه چې باکس چې کوم دی هغه سپرنګ پورې تړلی دی او مخکې وروسته ځي نو زیږی د ټیم سره چې ټیم تیریږي زیږی بدلیږي د ده دا زیږی څنګه بدلیږي د ټیم سره نو دا چې څنګه ستاسو خوښی هغسې لیکلی شئ چې دا داسې د ټیم سره بدلیږي خو په شرط د دې
چې دا قانون درنه مات نشي. هغه اکس قبول نه دی، هغه اکس د منلو وړ نه دی چې کوم دا قانون سره سمې نه خوري. نور هر یو اکس قبول دی. نو په انګریزي کې بیا مونږ دا وایو چې د دې اکویشن سولوشن څه دی. نو د دې ډېر سولوشنز کېدی شي. مونږ به چې کوم مونږ به دا یو خوښ کړو. اوس راځئ چې وګورو چې د دې سولوشن نه مونږ ته څه اندازه لګي. نو زه به تاسو ته رایاد کړم دوباره چې دا زمونږ سپرینګ دی او په دې پورې مونږ دغه باکس تړلی دی او دا باکس د خپل ځای نه مخکې رستو ځي، دې خوا ځي او دې خوا ځي او دې خوا او دې خوا ځي. نو د ده ځایګې دې ګس لاسته دغه د تولې ځای دی، کوم ځای نه چې مونږه د ده ځایګی کچ کوو، یعنې ایکس 0 دی. په دې اړخ کې زمونږه ایکس ډایرکشن دی. د ګس لاسته چې سپرینګ څومره غونډېږي نو هغه دا ځایګی دی د ایکس په حساب، او ښي لاسته چې ایکس دا سپرینګ څومره خورېدی شي په د دې خوځښت دوران کې هغه دا ځایګی دی. دا بلاک د دې ځای نه ښي لاسته نه ځي او د دې ځای نه ګس لاسته نه ځي. دا ځایګی چې کوم دی دا 0 دی، ایکس 0 ویلی دی. نو د دې نه ګس لاسته ځایونه ټول مونږ سره نیګیټیو دي یا منفي دي، او د دې نه ښي لاسته ځایونو ته مونږ پازیټیو وایو. نو راځئ چې وګورو چې د دې اکویشن په حساب باندې مونږه یو شی په اسانه معلومولی شو، او هغه دا چې د دې بلاک ځایګی مونږه داسې ولیکو د وخت په بڼه چې یو ټاکلی نمبر چې مونږ ته ا ویلی دی د هغې ځله کوساین او بیا په سکویر روټ یا دغه شي کې دننه کې په ام ویشلې ځله ټایم او د هغې سره یو بل ټاکلی نمبر دننه په کوساین کې مونږ جمع کړو. دا دی. اوس تاسو ته پته ده چې دا ځایګی مونږه په میټرو کې کچ کوو. دا مونږ په میټرو کې کچ کوو. میټر به درته دلته ولیکم. کوساین چې کوم دی دا مونږ وایو دا ډایمنشن لیس دی د یونټ نه، دا اسې نمبري. نو مونږ سره د اکویشن ګس ښي لاسته ګس لاسته میټرې دي ځکه چې ځایګی مونږ په میټرو کې کچ کوو. د کوساین خپل څه یونټ یې نشته دی، نو دا ا به خامخا په میټرو کې کچ کېږي. د دې مطلب دا شو چې دا ا چې کوم دی دا هم ځایګی دی. نو راځئ چې وګورو چې دا کوم ځایګی دی. ایکس خو مونږ ته د وخت په هره لحظه باندې ځایګی ښیي، نو چې دا ا مونږ ته کوم ځایګی ښیي. د هغې دپاره مونږ داسې وکړو چې دا ایکس دوباره ولیکو چې دا د ا ځله د کوساین او په کوساین کې دننه چې څه علا بلا دي هغه مونږ ته معلوم دي چې څه دي، دوباره به یې ولیکو. تاسو ته پته ده چې د هر کوساین یا د هر ساین د ټولو نه غټه شمیره چې کومي هغه یوي، او د ساین د ټولو نه غټه شمیره چې کومي نو هغه یوي. زما مطلب دا دی چې کله تیټا د 0 ډیګرو شي نو کوساین د یو برابر وي.
کله چې تیټا د لسکم سلو ډیګرو شي نو ساين د یو برابري. د دې نه علاوه ساين او کوساین دواړه همیشه د یو نه کمی. نو د ساين او د کوساین چې په هر څه باندې عمل وکي، دلته کوساین په دې سیز باندې عمل کوي. کله چې دا ټول سیز دننه دا سیز په یو وخت کې خو به صفر کیږي، چرته به صفر کیږي څه وخت کې. کله چې دا شی صفر شي او یا 360 شي درجو برابر شي نو کوساین به د یو برابري. یعنی که په دې اکویشن کې مونږ د کوساین د ټولو نه غټه شمیره ور واچو او هغه څه ده، هغه یو ده، نو مونږ ته د x د ټولو نه غټه شمیره پته ولګي او هغه a ده. a ځله یو د a برابر شو. د یو نه علاوه کو کوساین مونږ هر شمیره ورچو نو مونږ ته به د a نه کم شمیره راځي. د مثال په توګه که کوساین پکې مونږه نیم ور واچو نو مونږ سره x د a په نیمه ده. د کوساین د بلې هر شمیرې لپاره به مونږ x د a نه وړوکی. د کوساین د یوې شمیرې لپاره چې هغه 1 دی یو دی x د a برابر دی. زما مطلب دا دی چې د کوساین راځي خبره اسانه وو. کلم چې تاسو سره د یو ایکسپریشنی چې په هغه کې یو مقدار لکه د زیګې دلته د باکس د زیګې دا تاسو سره شمیره زله کوساین او یا ساين راشي، نو د کوساین مخته یا د ساين مخته چې دغه کوم شمیره دا دغه شمیره ماکسیمم ویلیو دا دغه مقدار د ټولو نه غټه شمیره. نو د دې بلاک کوم چې مونږه ننداره کوو دلته دا مونږ سره منفي a دی او دا ځایګی مونږ سره جمع a دی. یعنی دا بلاک د خپل ځای نه د ټولو نه زیات کم ځای پورې خوځي نو هغې ته a ویلی شوی. نو که دا اخی لاستی نو دا جمع a دی، که ګس لاستی نو دا منفي a دی. نو دا a ته مونږه د زیګي د ټولو نه غټه شمیره ده. یعنی د دې نه مخ د دې نه د a نه بلاک اخی لاسته نشي تللی، د دې نه زیات نشي تللی، د a نه زیات نشي تللی، او ګس لاسته د منفي a نه زیات نشي تللی. په انګریزي کې دې ته وایي امپلیټیوډ، د زنګېدلو امپلیټیوډ. نو دا هغه د انګریزي دا ټکی به مو ته ولیکمه امپلیټیوډ. نو دا خو موږ معلوم کو چې دا a څه شی دی. دا به په میټرو کې کچ کوو، دا یو میټر هم کېدی شي، نیم میټر هم کېدی شي. اوس راځئ چې په دې باندې غور وکړو چې دا فای څه شی دی. دا دلته چې پکې مونږ ور وټومبو نو د دغه د معلومولو لپاره مونږ داسې وکړو چې دا ټایم په پکې صفر واچو، یعنی د کوم وخت نه چې مونږ حساب کتاب شروع کوو د هغه وخت پکې به دې بلاک ته وګورو او فای. نو دا مونږ سره برابر شو a او هر شی چې صفر سره جمع کی هغه شی ته راځي فای. کله چې مونږ حساب کتاب شروع کو په t = 0 نو د دې باکس ځایګی a ځله کوساین فای دی. ها د دې مطلب دا شو
چې د دې باکس ځایګی به A وي که فای موږ 0 ډیګریز واخلو. څه مطلب شو؟ دې مطلب دا شو چې تا په یو سپرینګ پورې یو څیز وتړو او بیا دې دغه باکس د خپل ځای نه وخوځو او یو ځای ته دې بوتو چې د x0 نه تا دله ټالی ورکړه او دومره ټالی دې ورکړه چې د دې نه مخکې دی بیا نه ځي دې ځای پورې، یعنی x د a برابر دی او دا بلاک تا دغه وخت کې پرېښودو او په دغه وخت کې تا خپله ګړی سټارټ کړه د وخت حساب کتاب کړی، یعنی ټي د ټایم حساب کتاب د دې ځای نه شروع شو. که ستاسو خیال دا باکس منګه د هر ځای نه پرېښودی شو، یعنی لږ غونته م راښکو هلته نه یې پرېږدو او یا په دغه خپل کم x0 چې ولاړ دی په دغه ځای ولا دی کور کو بس لاس ته لرې کو، نو موږ د دغه ځای نه م روانولی شو د دې ځای نه م روانولی شو او یا دا سپرینګ بیخي ورغونډ کو د x is equal to منفي a پورې دې ځای پورې او د دغه ځای نه یې پرېږدو. نو حساب کتاب موږ څنګه شروع کوو؟ دغې ته وی اولني شټونه، نو دا فای موږ د اولنی شټ ښیي چې دا بلاک چې کله زنګېدل شروع کړي دي نو د ده د زنګېدو د حساب کتاب موږ د کله نه شروع کړی دی، یا دا بلاک د مخکې نه زنګېدو ټالی وهلې دلته به راته او بیا به د دې منځ نه تېرېدو او بیا به دلته ته او بیا به واپس دې منځ ته راته ټالی وهلې د دې وخت نه خو د پاسه پې موږ رالو او موږ د ده د دې خوځښت حساب کتاب ګړۍ مو ته ونیوه چې د ده راځېږی د وخت سره څنګه بدلېږي او دی چې کله په دې ځای و نو په دغه وخت کې موږ د دې حساب کتاب شروع کړو د زنګېدو، نو دغې ته وایي فای موږ 0 خوښه کړه، یعنی چې کله ټایم 0 د حساب کتاب شروع کېدو وخت نو دی د خپل خوځښت په میکسیمم پوزیشن باندې و. نو دا فای نو دا خبره مونږه د یو انګل یا د یو ګوټ په شکل کې کوو، ځکه چې دا فای په کوساین کې دننه ده نو دا خو به مونږه په ډیګریز کې خوښو. نو 0 ډیګریز دا مونږ ته دا ښیي چې زمونږه په ټایم 0 باندې د بلاک پوزیشن یا ځایګی چې کوم دی د میکسیمم دی. راځئ چې یو بل خوښ کړو په ټایم 0 باندې زمونږ د بلاک ځایګی ا ځله کوساین فای دی. د دې څه مطلب دی که مونږ دا فای د کم 100 درجې خوښ کړو نو بیا به دا کم ځای کې حساب کتاب مونږ د کم ځای نه شروع کړی دی، بیا مونږ حساب کتاب د تولې د ځای نه شروع کړی دی. نو دې بلاک خو ځي راځي مخکې وروستو دا پوزیشن A دی او دا پوزیشن منفي ځله A دی، خو دا د تولې ځای دی. اوس ګورو چې په ټایم 0 باندې پوزیشن خو مونږ ته پته ده چې د دغې برابر دی، خو دا فای پکې مونږه لس کم سل خوښ کړو نو x برابر شو د a ځله 0 ځکه چې د لس کم سلو کوساین د 0 برابر نو x 0 شو. یعنی کله چې موږ د ټیم حساب کتاب شروع کو نو بلاک په دغه وخت کې د خپل تولې د ځای نه تېرېده او دغه شان موږ ځای نه خوښولی شو. نو اوس به موږ داسې کار وکړو چې موږ به خپل ځایګی خوښ کړو چې حساب کتاب موږ د کوم ځای نه شروع کوو. ا خو زموږ د
د ټولو نه غټ ځای شو او په کوساین کې دننه کې ام په ام ویشلې سکویر روټ ځله ټایم او ځله فای او موږ ته دا پته ولګي دا فای موږ ته څه ښیي دا موږ ته دا ښیي چې موږ حساب کتاب د کوم ځای نه شروع کوو نو مطلب دا شي دا فای پکې موږ صفر واخیسته سمه ده نو زمونږ سره زمونږ دا سلوشن یا زیږې د کوساین په بڼه دی اوس راځو چې دا کې په ام ویشل سکویر روټ دا څه شی دی دا موږ ته څه ښیي نو د دې لپاره راځئ چې دې ته یو نوم ورکړو چې بار بار دا نه لیکو نو دا څه په کتابونو کې لیدلي دې ته اومیګا وي اومیګا یو ګریک ټکی دی اومیګا دا ډبلیو نه دی اومیګا او دا کې په ام ویشلې سکویر روټ دغه ته به اومیګا وایي راځئ چې اوس دا کوساین پلاټ کو یعنی د دې په بره باندې ایکس واخلو ځایګې ښي لاس کې ټایم واخلو او وګورو چې د ټایم سره دا ځایګې څنګه بدلیږي نو تاسو ته پته ده چې د ټایم سره دا ځایګې بدلیږي د کوساین په بڼه تاسو ته پته ده چې کوساین فنکشن فلاټ څنګه وي ټولو خلکو ته دا پته ده هغه داسې نو دا ځکه موږ ته زنګېدل ښیي د ټایم سره ځایګې داسې بدلیږي د ټایم سره ځایګې داسې بدلیږي چې په شروع کې د ده ځایګې د ا برابري بیا د ده ځایګې صفر شي بیا په څه وخت باندې د ده ځایګې منفي ا شي بیا د ده ځایګې دوباره صفر شي بیا د ده ځایګې ا شي بیا دوباره صفر شي او څه وخت پس بیا منفي ا ته راورسي نو دغه زنګېدل دي که نه یو شی x به 0 نه شروع وکړي ا ته لاړ شي د ا نه راواپس شي صفر ته راشي او بیا لاړ شي منفي ا ته او بیا دغه خوځښت بار بار سر دوباره کوي نه دغه زنګېدل دي نو ځکه کوساین او ساین فنکشن موږ ته زنګېدل یا اسیلیشن ښیي اوس موږ دا ګورو چې په دې خوځښت په دوران کې که ستاسو خیالي نو x په شروع کې د a برابر دی یعنی 1 میټر یا 2 میټره راځئ چې واخلو 2 میټره نو دا به شي منفي 2 میټره اوس که ستاسو خیالي نو دا x په شروع کې چې کله ټایم 0 دی نو x د a برابر دی x بیا د a برابر دی کله چې ټایم موږ ته پته نشته چې څه دی نو راځئ چې دغه ټایم ته موږ ووایو غټه ټي یعنی x دوباره د a برابر شوی دی څه وخت بعد او څومره وخت بعد په لومبي ځل بیا a ته راغلی دی اوس چې x په شروع کې a او بیا په لومبي ځل باندې بیا دوباره a شو نو دې وخت کې څومره ټایم تیر شو دې ته وایي ټایم پیریډ یعنی هغه به کم ټایم وي چې په هغې باندې x د a برابر شوی دی یو ټایم خو دغه و چې په کله ټایم 0 نو x د a برابر و خو اسانه خبره ده ځکه چې x برابر دی د a ځله کوساین او اومیګا ځله ټي تاسو ته ما وویلې چې اومیګا د k او د m د دغه ویشلو او د دغه سکویر روټ واخلو دغه ته موږ اومیګا وویلې اومیګا نو په دې خو اسانه خبره ده کلم ټایم ټي 0 وي نو x 0 وي x د a برابر وي ځکه چې کوساین 0 د یو برابر وي او x د a برابر شو خو کله
ټي د غټې ټي برابري نو x ولې a برابري راځي چې ټي پکې غټه ټي ور واچو او x وګورو چې د a برابر دی او کنه نو څنګه به برابري ځکه چې په ګراف کې خو مونږ وکتل چې دی به د a برابري او دا په کار ده چې د a برابر شي د دې څه مطلب شو د دې مطلب دا شو چې دا کوساین اومیګا ځله دا غټه ټي په د یو برابري نور څه خو نشي کېدی که نه یعنی a له خو که مونږ هر څه کې ضرب ورکو نو دا به بدلیږي a نه پاتې کېږي بغیر د یو نه چې په یو کې وله ضرب ورکو نو دا کوساین اومیګا او غټه ټي دا به خامخا د یو برابري ها د دې څه مطلب شو کوساین 0 درجه خو د یو برابري خو اومیګا ځله ټي خو صفر نه دی نو کوساین د بل هغه څه شی دی چې د هغې کوساین د یو برابري کوساین د 2 پای 2 ځله پای هم د 1 برابري ځکه چې اومیګا ځله ټي صفر نه دی کنی نو بیا خو به کوساین د 1 برابر وي خبره ختمه ده خو اومیګا ځله ټي صفر نه دی نو یو بل نمبر مونږ ته پکار دی یو بل شمیره پکار ده چې د هغې کوساین د یو برابري او هغه مونږ ته پته ده چې 360 درجې چې کوم دي د هغې کوساین هم د یو برابري دا 360 درجې چې کله مونږه په ریډینس کې لیکو نو درته وایي 2 ځله پای اوس راځه چې وګورو نو او مونږ وایو چې دغه د کوساین اومیګا ټي برابر دی کوم آسان اومیګا ټي د 1 برابر د دې مطلب دا شو چې دا اومیګا ځله غټه ټي د 2 ځله پای برابر دی د دې مطلب یې شو چې دا غټه ټي د 2 ځله پای په اومیګا ویشلې برابر دی د دې مطلب دا دی چې دا غټه ټي د 2 ځله پای او اومیګا که ستاسو په یادي نو د k او د m ریشو د هغې سکویر روټ نو دا 2 ځله پای او دا په ویشلې په k نو د دې مطلب دا شو چې دا غټه ټي کله چې په دوباره باندې د دې باکس ځای میکسیمم شوی دی دا د m او د k سکویر روټ دی او 2 ځله پای د دې مطلب دا شو دې ته وایي ټایم پیریډ چې دا د k او د m دا ریشو چې کوم دا سکویر روټ دا د ټایم پیریډ پورې تړلې ده دې د خپل منځني ځای نه یا د خپل میکسیمم پوزیشن نه دلته نه نو دا منفي a ده او دا جمع a ده د دې خپل میکسیمم پوزیشن نه روان شي د دې منځ نه تیر شي د منفي a ته راورسي او د دې ځای نه راواپس شي منځ ته ورسي او واپس کوم ځای نه چې روان شي هلته ورسي په دې یو چکر کې دې ته یو سایکل وي یا یوه ګیڼۍ پوره کړه د خپل ځای نه a نه روان شو او په لومبي ځل واپس بیا a ته راغی دې دوران کې چې څومره وخت ولګېده دغې ته وایي ټایم پیریډ بیا په انګریزي کې دې وایي چې یو سایکل کمپلیټ کولو دپاره چې څومره وخت لګي هغې ته ټایم پیریډ وایي دا اړه لري چې دا سپرنګ څومره سخت دی k پورې څومره بلاک مور پورې تړلی دی او بیا دغه 2 ځله پای سره به خامخا ضرب خوري د مثال په توګه دا په دې پورې اړه نه لري چې دا د خپل ځایګي نه څومره لرې ځي میکسیمم یعنې دا لږه دا حیرانتیا خبره یعنې که موږ دې ځای ته هم لرې کړو دې ځای ته دا د میکسیمم ځایګی شي او دلته دا منفي a هم په هغه حساب باندې دا د ځایګی شي خو هماغه باکسي او هماغه سپرینګي نو په ټایم پیریډ باندې اثر نه غورځي
د مثال په توګه راځئ چې یو سپرنګ راواخلو او په دې پورې یو باکس وتړو او وګورو چې دا باکس د ماس نیم کیلوګرام دی دی په یو سپرنګ پورې تړلی دی چې د هغه نرموالی سختوالی په دغه کې باندې موږ ته ښیي او دغه دی 100 بیکو نیوټنه په یو میټر کې نو کله چې تاسو دا ماس ته خپل ځای نه وخوځوئ دا باکس چې په دې سپرنګ پورې تړلی دی نو دی به یو چکر په څونه وخت کې پوره کوي په دې پورې اړه نه لري چې تاسو د خپل ځای نه څومره لرې کو یو خو هغه ده چې تاسو دومره راښکئ چې سپرنګ بیخي مات شي دا خو جدا خبره ده تر څو پورې چې سپرنګ ته نسخان نه رسي او د تاسو د خپل ځای نه وخوځئ نو که دلته مو خوځاوه دې ځای ته م راوستو او که دې ځای ته م راوستو فرق نه غورځوي که د دې ځای نه روان شو او دې ځای ته واپس راغی په دې کې څونه وخت لګي او که نه د دې ځای نه روان شو او دې ځای ته واپس راغی په دې کې څونه وخت لګي یو وخت به لګي یومره وخت به لګي ځکه چې د ده ټایم پیریډ کوم چې موږ ته دغه وخت ښیي برابر دی د ده ماس د دې باکس ماس د سپرنګ په نرموالي سختوالي باندې ویشلې 2 ځله پای نو راځئ چې وګورو د دې باکس لپاره به موږ سره ټایم پیریډ څومره راوځي د ده ماس نیم کیلوګرام دی دی په یو سپرنګ پورې تړلی دی چې د هغه سپرنګ کانسټنټ کې 100 دی او دا بیا په 2 ځله پای کې او د پای دا نمبر چې دی دا 3.14 برابري دغه باکس به د سیکنډ په یو واړه شانیسته کې به خپل دوره مکملوي ډېر کم وخت کې بل مثال راواخلو راځئ په یو سپرنګ دی چې د هغه سپرنګ کانسټنټ موږ ته راکړی شوی دی 100 نیوټنه میټر کې او یو ډېر غټ باکس مو پورې وتړو چې د هغه ماس چې کوم دی نو هغه 100 کیلوګرامه دی دا باکس نو خپل ځای نه وخوځو او د سپرنګ په وجه باندې دی ټالی وخي مخکې وروسته ځي زنګېږي نو د ده به څونه وخت کې یو پیره پوره کوي یعنې دې ځای ته راځي دې ځای ته راځي د دې ځای نه روان شو لاړو دلته راورسېدو او واپس دلته راغی دې وخت کې څونه وخت لګي دغې ته ټایم پیریډ وایي دا د ده په ماس په کوم سپرنګ پورې تړلی دی په هغې پورې او بیا په 2 ځله پای کې وله ضرب ورکړه ماس د ده موږ ته معلوم دی چې 100 دی د سپرنګ کانسټنټ هم موږ 100 خوښ کړی دی او په 2 ځله پای کې به ضرب ورکړو د دې نه به موږ سره راشي 2 ځله پای که چې 100 په 100 ویشي یو شو د یو سکویر روټ یې وي 2 ځله یو 4 او دغه نه موږ سره راشي 8 2 نو 6.28 سیکنډه څه د پاسه 6 سیکنډه کې به دی دغه چکر پوره کوي